بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین. د قدر وړ خورو او افغانانو په سلامونه مو هرکلی کوم. الله تعالی دې ټول روغ جوړ سي. عزیزانو، هغه ډله افغانان چې یالنه هیواد ته نوي راغلي دي او د بعضو مسایلو سره لاس او ګریوان دي، لکه د آی پی فن فورمه یا ورکه شوې ده او یا هم په فورمه کې د ځای نوم یا بعضې نور کمی کاستی لري، هغوی ورسره هغه دوستان چې بلو کارتونه ایکسپایر شوي دي او ډیپارټمنټ جسټس یا په عموم کې آی پی او ته ایمیل کړی د ایمیل ځواب نه ورکوي، هغه دوستان چې پی پی ایس نمبر په طریقه نه پوهېږي چې پی پی ایس نمبر څنګه اخیستل کېږي، د کومې طریقې اخیستل کېږي، او هغه دوستان چې ځای مسله لري، ځای نه لري، ځای نه دی ورکړی، او یا هم هغه کوچنیان کم عمره افغانان چې دلته راغلي دي درخواست د پرندګي ورکړی دی او دوی سره شواهد یا پاسپورت یا برقي تذکیره نه وي او دوی اوس نه دي منلي، نو دوی ټول کولی شي چې آیریش ریفیوجي کونسل سره رابطه وکړي، خپله ورشي. زه به هغه ادرس هم تاسو سره په کمنټ سیکشن کې شریک کړم. آیریش ریفیوجي کونسل د رئیس تنیک هینډرسن سره د 3 شنبې په ورځ زما ملاقات و او هغې په ډېر ورین تندي وویل چې موږ مشخص یو کس هم مشخص کړی دی ته هر هغه افغان په عموم کې هر مهاجر که د هر ځای وي یا د راشي دلته موږ ورسره پوره همکاري او مرسته کوو او لارښوونه ورته کوو. نو زه به ادرس او نوم تاسو سره دلته په سکرین شریک کړم، په کمنټ سیکشن کې هم شریک کړم. دغه ویډیو تر نورو افغانانو د نوي افغانانو ورسوئ تر څو زموږ او ستاسو افغانان ونه ځورېږي او زر تر زره مسایل حل شي. نو موږ پوره کوشش کوو په ټولو دفاترو په اړونده اداراتو مو فشارونه اچولي دي چې خپلو افغانانو په عموم کې د مهاجرینو مشکلاتو ته رسیدګي وشي او زر تر زره مشکلات حل شي. الله تعالی مو عزتمند لره، ښاد او آباد اوسئ.